د مومندو قومي مشران د مرغوم په 14مه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د یوې ناستې پر مهال د ننګرهار والي څخه له دې امله مننه وکړه چې د سرخ دیوال سیمه کې چرخي کورنۍ د ځمکې تبادلې موضوع حل لپاره لازم اقدامات پیل کړي دي. دغه غونډه چې په جلال آباد شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه د مومندو 11 ولسوالیو قومي مشرانو او د چرخي کورنۍ د ځمکې اسناد لرونکو احمدزیو قومي مشرانو برخه لرله. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل چې هڅه یې پیل کړې چې په ننګرهار کې د ټولو قومونو ترمنځ یووالي لپاره کار وکړي او شته وړې ستونزې د سولې او امن په فضا کې حل کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې ولایت کې د نورو دولتي ځمکو د ستونزو ترڅنګ د سرخ دیوال په سیمه کې د چرخي د کورنۍ د ځمکې تبادلې ستونزې حل لپاره لازم اقدامات پیل کړي دي. د سرخ دیوال ځمکې ستونزې حل په موخه د مومندو او احمدزیو قومي مشرانو د همکارۍ مننه وکړه. د مومندو قومي مشرانو په استازولۍ حاجي حیات خان قومي مشر ملک اولداد او حاجي جهانزی مومن د خبرو پر مهال لا ننګرهار والي څخه مننه وکړه د سرخ دیوال د ځمکې د کلونو ستونزې حل لپاره اقدامات پیل کړي چې د هڅو له امله د مومندو ټولو ولسوالۍ قومي مشران او د سرخ دیوال ځمکې تبادلې اړوند احمدزیو مشرانې سره په یو ټغر سره راټول کړل. نوموړو ډاډ ورکړ چې د ولایت مقام لارښوونې سره سم به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.